السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو زه یم ذوالحق مخوضال، امید کوم چې ښه به یې روغ جوړ به یې. ملګرو نننۍ ویډیو چې زموږ کوم دا سایډ باندې به تاسو له دغه تصویر ښکاري، د قاري صاحب د قضا مونځ په باره کې بیان کړ دی چې یاره د یو مسلمان نه مونځ قضا شي، هغه مسلمان به هغه مونځ واپس بیا څه قسمه ادا کوي. دغه باره کې د قاري صاحب بیان کړ دی. راځئ تاسو یې راسره ومورئ، زه یم اورم او دې سره سره دغه بیان چې دی مخکې خپلو ملګرو سره هم د ثواب په نیت باندې شیر کړئ او کمنټس کې قاري صاحب ته ماشاءالله او سبحان الله ضرور ولیکئ. نو ملګرو راځئ چې دغه بیان تاسو ومورئ او زه یې په خپله باندې ومورم. قضا مونځ په حوالې سره یو څلور خبرې کوو، انتهایي اسانې دي. اوله خبره پکې دا کوو چې یو کس نه مونځ قضا شو نو دی به د قضا شوي مونځ کوم رکعتونه قضا راګرځوي، ځکه چې په مونځ کې سنت رکعتونه هم وي، فرض هم وي او وتر هم وي. نو دی به د قضا شوي مونځ کوم رکعتونه قضا راګرځوي. اوله خبره پکې دا وي. دویم نمبر خبره پکې دا وي چې په کوم ټایم کې به قضا مونځ راګرځوي او په کوم ټایم کې نه، او کوم مونځ سره به قضا مونځ راګرځوي او کوم مونځ کې نه. او دریمه خبره پکې دا وي چې یو کس ته هغه نه 2 3 4 مونځونه قضا شو نو آیا دی دا په یو وخت کې راګرځولی شي او که نه. او څلورمه انتهایي اهمه خبره چې یو کس ته هغه نه ډېر زیات مونځونه قضا شوي دي او تعداد ورته نه دی معلوم چې ما نن څومره مونځونه قضا شوي، نو دی به اوس څه کوي. نو دغه څلور خبرې کوو، انتهایي اسانه دي. یو ځل ویډیو وګورئ، ټول عمر به دله فایده درکړي. اکثر ډېرو ملګرو نه مونځونه قضا شي، بیا البته باندې نه پوهېږي چې اوس مونږ دا په کومه طریقه باندې قضا راوګرځوو. حاجي اوله خبره دا وه، یو کس ته هغه نه مونځ قضا شو نو دی به د قضا شوي مونځ کوم رکعتونه قضا راګرځوي، سنت رکعتونه کو فرض رکعتونه او کو واجب رکعتونه، دی به کوم قضا راګرځوي. نو دا یاد ساتئ، د ماسپښین مازدیګر ماښام د دې درېو مونځونو به صرف او صرف فرض قضا راګرځوي، د سنتو قضا نشته. او د ماسخوتن د مونځ به 4 رکعته فرض ورسره 3 رکعته وتر، د دې به قضا راګرځوي. دغه 2 رکعته سنت چې دي د دې قضا نشته. او پاتې چې سحر مونځ ګوره، یو کس نه سحر مونځ قضا شو او دا دی نن راګرځوي، نن سحر ته نه قضا شو او نن یې قضا راګرځوي، نو کو چېرته زوال نه مخکې دا راګرځوي نو بیا به ورسره سنت او فرض دواړه قضا راګرځوي. او کو چېرته زوال نه بعد وي نو بیا به صرف او صرف فرض هغه قضا راګرځوي او سنت به قضا نه راګرځوي. زوال دا تقریبا په باندې 11 منټه د باسي 11 شروع کېږي تر په باندې 12 پورې تقریبا 1 غنټه جوړېږي دغه زوال. کله چې د انور بي په سر باندې ودرېږي نو دغه ټایم د زوال وي. په دغه ټایم کې به که چېرې دغه ټایم نه مخکې وي نو سنت او فرض دواړه به قضا راګرځوي، او که چېرې زوال نه بعد وي نو بیا به صرف او صرف فرض قضا راګرځوي. نو دا خو اوله خبره شوه. دویمه خبره دا وه چې په کومو وختونو یې قضا مونځ راګرځولی شي او په کومو وختونو یې قضا مونځ نشي راګرځولی، او کوم مونځونو سره قضا مونځ راګرځولی شي او کوم مونځونو سره قضا مونځ نشي راګرځولی. نو غوږ ورته کښېنئ، دا یاد ساتئ چې قضا مونځ هر یو مونځ سره راګرځولی شي. لکه مثال کې طور پر یو کس نه سحر مونځ قضا شو، دی ماسپښین سره هم تای قضا راګرځولی شي، مازدیګر سره هم، ماښام سره هم او ماسخوتن سره هم تای قضا مونځ راګرځولی شي. هر یو مونځ سره قضا مونځ راګرځولی شي. او 3 ټایمونه داسې دي چې پای کې تاسو قضا مونځ نشئ کولی. اول ټایم هغه یو دی چې کله سحر مونځ قضا شي نو دا د قضا کېدو ټایم نه واله تر اشراقه پورې تقریبا 12-13 منټه جوړېږي. په دغه ټایم کې به قضا مونځ نه کوئ. او دویم ټایم زوال ټایم دی. زوال ټایم تقریبا 10 منټه یا په باندې 11 دغه ټایم نه شروع کېږي تر په باندې 12 پورې. دغه ټایم د زوال وي. کله چې د انور بهي په سر باندې ودرېږي دې د زوال وي، نو په دغه ټایم کې هم قضا مونځ نشئ کولی. او دریم ټایم کله چې د انور دا پریوځي، د پریوتو ټایم د انور چې وي په زړي باندې رہی، په دغه ټایم کې هم قضا مونځ نشئ کولی. تقریبا د ماښام د مونځ نه تقریبا 10 منټه مخکې دغه ټایم کې هم قضا مونځ نشئ کولی. نو په 3 ټایم کې قضا مونځ نشئ کولی، یو د نور د راختو په ټایم کې، دویم د نور په پریوتو په ټایم کې، او دریم نمبر د زوال په ټایم کې. دا 2 خبرې شوې. دریمه خبره چې یو کس ته هغه نه 2 مونځونه 3 یا 4 مونځونه هغه نه قضا شول، نو آیا دا 4 مونځونه دی په یو وخت کې او په یو ټایم کې دا دی راګرځولی شي او که نه؟ نو بلکل یو کس ته هغه نه 4 مونځونه قضا شول نو دا دی بلکل په یو وخت کې راګرځولی شي. لکه مثال کې طور پر یو کس ته هغه نه سحر مونځ قضا شو، ماسپښین هم ته نه قضا شو، مازدیګر هم ماښام هم. اوس کو دی دا وغواړي چې زه د ماسخوتن مونځ سره د 4 وړه راګرځوم نو بلکل دی راګرځولی شي. دا خو 4 مونځونه د 15 هم راګرځولی شي چې څومره هم وي،
نو په یو وخت کې ټول راګرځول شي ځان ته هم راګرځول شي او چې څومره تنه قضا شوي وي په یو ځای هم هغه راګرځول شي. څلورمه خبره چې انتهایي اهمه خبره ده، له یو کس ته هغه نه ډېر منځونه قضا شوي دي خو تعداد ورته نه دی معلوم. اوس په دې څه کوي؟ نو محترمو یاد ساتئ، یو کس ته هغه نه زیات منځونه قضا شوي دي، تعداد ورته نه دی معلوم. اوس په دې تحري کوي، سوچ او فکر به کوي چې ما نه څومره منځونه قضا شوي دي. لکه دې به د بلوغت د ورځې نه والی تر نن ورځې پورې به دې سوچ او فکر وکړي چې ما نه په دې دومره موده کې ما نه څومره منځونه قضا شوي دي. لکه مثال کې طور پر د غالب ګمان په یو میاشت منځونو باندې راغی، بیا به دی یو میاشت منځونه کوي، او که چېرته د غالب ګمان په 2 میاشتو منځونو باندې راغی، بیا به دی 2 میاشتې کوي. لکه مثال کې طور پر یو کس ته هغه غالب ګمان په دې باندې راغی چې زما نه یو میاشت منځونه قضا شوي دي، نو دی به یو میاشت کې 10 ورځې وي، نو 10 ته په 5 کې ضرب ورکوي، نو 150. 1.5 منځونه د ده په ذمه باندې دي. 1.5 منځونو قضا به دی راوړي چې په هره طریقه باندې وي، خو چېرته دی په ورځ کې 5 منځونه هم کوي، یا دی دا ټول منځونه په یو ځای کول غواړي، لکه ماسپښین ورته موقع میلاوه شي یا ماښام ورته ماسخوتن ورته موقع میلاوه شي، چې په کومه طریقه باندې وي دی به دغه 1.5 منځونه هغه پوره کوي.